نقطه تصفیه کوي بیا دغه وکوي دا مخ ته لاړ شي ولا مرمي راكا ولا جيد مشرع راكت شي ولا جيد बात साथ मां सरबाजियों पर हम लोग के लेका बाजियों वीरादार पर मां के नश्ता जद जग ग्रोशा बाजियों हर सरबाज दे अहमद खान दे लोग خیلات ونیسه دغه د ځنګله کې وګوره دا خلک همدلته لګېدلي همدلته پټ دي خره ته مه جګېږه پورته ډېر بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو اوریدونکو د نن پروګرام بڼه مو یو څه تغییر ځکه کړه چې د یو کیسې په شکل یې درته کوم چې په چاپریار کې څه پېښ شو په غلام ډاګ او برکنډ سیمه کې په لومړی کې خو د ننګرهار نظامي رهبري چې خپله د سرحدي ځواکونو د لومړی لیوه قمندان جنرال محمد ایوب حسین خیل د څلورمې پیاده لیوه قمندان بریګ جنرال محمد کریم نیازی د ملي امنیت لومړی مرستیال بریګ جنرال نور حیدر پاچا د ننګرهار امنیه قمندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز او د عامه نظم دوهمې لیوه قمندان بریګ جنرال نصیر احمد صافی د دې لپاره د لومړی لیوه په قرارګاه کې راغونډ شو تر څو هغه سیمې د نږدې نه وګوري چې په کوم ځای کې د عامه نظم د پوستو دپاره ودانۍ په نظر کې نیول شوي یا تاسیسات د دې مشورې نه وروسته حرکت کوو د چاپریار سیمې ته ځو کله چې د چاپریار په سیمه کې زموږ وسایط د برکنډ په سیمه کې ودرېږي نو دغه د ننګرهار نظامي رهبري چې موږ هم ورسره ملتیا کوله یوې لوړې غونډۍ ته خېږو چې یو کمین په دغې ساحه کې چې دغه جنرالان د کمین لاندې راځي د کمین په نتیجه کې سرتیري مقاومت هم کوي او هغه پروت او هغه کوم ځای چې لازم و هغو ځایونو ته ځان ورسوي ګرانو لیدونکو چاپریار کې د دښمن د کمین لاندې رالو دا مدام دا دی وخت ورمخکې شه دا لګېدلی ده داسې باندې خو کومه مخکې شه لږ مخکې شه ورشئ پسې ګورئ مخکې هغه ساحه ته نه ترهیر شوي کسان پیاده کوو مهمه ته ورغلم مهمه ګورې دلته یې چې موټر نه یې تللی ټانګ هغې باندې مه ورځئ ګوره دا غوړ ټانګ زما ده پې ورغلم هملته ښه داسې ورلو پسې دا په امر باندې چې بالکل باسه درته پې ټانګ ودرومه په څو خفته دا درته ژوندی لره فقط قمندان صاحب ستا په اجازه کې له پاسه به پې ټانګونه ودرومه درته قمندان صاحب ډېر فیصله انداز وکړم کوم اخل دی تر ویوله بچې ویوله لکه سرکوټ مې تفسیر دي نه نارنجک نه ورته دغه لري پیکا راکه ماله پیکا راکه پیکا راښکته که دا پیکا قاري ونیسه دا پیکا موتره دا ونیسه وخت مې څه
دا څنګه جواب ورکړم مخابرې ته متوجه اوسېږه. درنو لیدونکو په چپرهار کې زموږ پرېکات چې وسلوالو مخالفینو په دې سیمه کې کمین نیولی ورپسې ور روان یو زما کار خبرې دي ډزې نه دي په دې وخت کې ډزې به قومندان صاحب بخجمال کوي او مشران هم ناست دي دلته ورپسې ورځو انشاءالله نه یې پرېږدو څه کار کوي جسد هم تاسې نه وینېږي جسد به یې نیسي بل جسد یې نیسي قربان د سبا به وي قومندان صاحب امنیه هم دلته ورته کوشش نه کوي خلک محاصره کړي هغه تاسو بلاک کړئ دې خانه پیاده پسونه نور تاریخ تستا سلام دے ہر دخمن دلتا ناکام دے ہر ظالم دلتا ماچوے ہر جبرستان. نو موږ ته قومنده سپارل کېږي چې زه د چټک غبرګون کنډک قومندان ډګروال بغجمال یو حرکت کوم. جنګ په دوه جبهو کې رامنځته کېږي. یو کمین چې هغه هم د وسلوالو مخالفینو دفاعي کمین و هغه د غلام ډاګ په سیمه کې و. موږ د دې دپاره چې دښمن محاصره شي او زموږ یعنې حاکمه نقطه ونیسو د لومړی لیوا د قومندان خاص ګارد چې دی و زه او د چټک غبرګون قومندان موږ حرکت کوو د برکند د کلي څخه تاویږو. خپله قومندانان د لیواګانو چې دي دوی هم خپل لوري ثابتوي چې باید په کوم طرف لاړ شي او جنګ څنګه ښه سوقي اداره کړي. په غلام ډاګ کې جنګ برکند کې جنګ شروع کېږي موږ ته امر کېږي چې موږ باید هغه حاکم ځایونه ونیسو تر څو په دښمن باندې برلاسي شو. په یعنې وخت کې موږ په برکند کې کومو غاړو ته چې کوم ځایونه دي چې باید وپلټل شي هغه ګورو. قومندان د لیوا په یوه جبهه کې موږ په بل طرف ځو د برکند د کلي نه اوړو. مهمه توقفك فنډ را پروتي نو اپری دا ولته ته څه کړه د تفصیل لاندې دې طرف درنو لیدونکو ډېر مخکې راغلو نشته دره کې نه لګي په کورونو کې پټ دي او دویم د کمین په حال کې کمین ورمات شوی دی. قومندانان د لیواګانو چې په لیوا قومندان د څلورمې پیاده ننګرهار امنیه قومندان د ملي امنیت لومړی مرستیال د امن اعظم د دوهمې لیوا قومندان دوی هم هلته جګړه سوقي اداره کوي. تاسې ګورئ انداخ چې د کومې سیمو نه کېږي هغه د اور لاندې نیسو. د چپریار یو کلی دی چې ما ته یې نوم نه راځي خو ډېر مخکې تللي یو. تاسې ممکن د چپریار خلک چې هغوی دا کلی وپېژني روان یې ورپسې پکوه. ستا د مینې پتنګان یو ستا عزت باندې قربان یو ستا عظمت ته سلامي یو غیرتمند یو افغانان یو غیرتمند یو افغانان یو سلاس منګو تاسې وصل شو باید دغه ساحه وصل شي دا تصفیه کېږي. هغه نور وسایل هم درپسې که دې خوا نه موږ معلومېږو تاسو ته ګوره. بیا په همدغې سیمه کې موږ ته ویل کېږي چې تاسې باید یوه حاکمه نقطه ونیسئ. موږ ځو د برکند کلي ته چې دا د تودو چینو ده او که د سړو چینو په نامه یادېږي. شاید د چپریار خلک په دې پوه شي. په هغې سیمه کې کله چې موږ ځو موږ شهزاد دې خدای وبخي چې موږ سره اوس نشته هغه شهید شو د وطن د قربانۍ دپاره یې خپله وینه نذرانه کړه.
د دې ترڅنګ یې زموږ نه په ډېر ښه صورت دفاع هم وکړه او د همغه شهیدانو او د ویاړمو سرتېرو برکت و چې د دښمن یو څه غنیمتونه او د دوی جسدونه هم په لاس موږ ته راغلل. کله چې دې سیمې ته داخلېږو دا د جګړې جریان تاسې ته لکه څنګه چې نقطه په نقطه سپارو. راکټچیان د هغوی موږ ته راوځي په دې وخت کې زموږ یو ټانک دی او دوی په موږ برید کوي دلته بل کمین. د دغې کمین په نتیجه کې 2 ساعته مقاومت موږ کوو او د مقاومت په جریان کې چې هم جنګ رهبري کوو، هم مشر ته اطمینان ورکوو، هم سرتېرو ته مورال ورکوو. صحنه واقعي چې سخته صحنه په دې وه چې موږ په یو قسم معاصره حالت کې شو، بل په سپین میدان باندې زموږ سرتېري وجنګېدل. ولې امر د پاسه نه و چې د لومړي سرحدي لوا د قمندان و چې باید موږ مقاومت هم وکړو، خپل شهید هم راوکاږو. په ضمن کې د دښمن تلفاتو څرنګوالی دقیق او هغه مړي چې لاسرسی ورته یې هغه راوړو ځان سره. جنګ یو جالب جنګ په دې و چې د لوی الهي نصرت او ښه سوق اداره وه. په دغې جنګ کې بیا په دې توانېږو چې خپل شهید راوکاږو، شهید یو امن ساحې ته کړو، مهمات بیرته برابر کړو. کله چې دې ځای ته حرکت کوو زموږ دا شکچیان چې په هغه د حمایې په ساحه کې وو هغوی دغه سیمه په داسې حال کې د اور لاندې نیسي چې یوه ډله طالبان کوشش کوي چې د غلام ډاک د کنډو نه واوړي او اپل او چپرهار ته ځان وکړي. شور غاټه دا کونج دا دیوال دا د کلا کونج کې کلا کونج کې دی کلا کونج کې دا ولا ها د کلا کونج کې دی د کلا کونج کې اندغه کلا نه ګوره ښه ای شهزاده اندغه ګوټ نه اندغه ګوټ ګوره اور په بلکا بلال مومن اور په بلکا اور په بلکا نه بغلاته نه مونږ کو بلال مومن اور په بلکا اور دا کونج کې ګوردا ته ولا دا ډېر لري لاړې مرمۍ ونی سارو زه دا ګاډي ته کارټون کوم جګړه لاس په لاس شوه تقریبا 20 متره لاس په لاس دښمن سره ډېر ښه ادب دی ډېر ښه کچې دې راکټ دا تش دی تش پیکا در چی کم چی کم سری مرمه دا د پیکا مرمۍ راشه دا شريط بسته کا دا ما ته پرېږده د راکټو څنګه شو ورکه قهوه ته مرمۍ ورکه دا کومه کومه موهب اوري لاس په لاس مورال علي دی وروره راځئ په کلاره څه وکړو صبر یازده ته ورځم بس اوس لاس په لاس شو همدې کلا کې مې سار کړي دي
و زنده‌باد شهزاد روغ ادب دی روغ انتقال کوي جسد هم تاسو نه وینئ جسد وینئ ښه جسد وینئ قربان دي زما آفرین د شهزادي انتقام درې واړه جسدونه باید انتقال نشي قربان مو زما آفرین انتقال کوي زه دلته یم انتقال ورسره نه پام که ژوې نه ولئ سلا وګوره ملکي تلفات باید موږ بیخي ونه لرو په دې وظیفه کې همدغه خوړ ده دا خوړ باید تصفیه شي دا کسان دلته پټ دي هغه کسان دي الله اکبر یا ولګېده یا ولګېده 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 کسان ولګېده کسان ولګېده نه مړي منځ ورشئ مړي راغلي مړي خورئ یو منټ ماشینه یو منټ ماشینه ولګېده پراته دي دا هم د داشکو د اور لاندې راځي چې هغوی هملته تلف کېږي د منځ ځي زه او ډګروال بخش جمال بیا د خپل قمندان په امر باندې همغه ساحې ته ځو چې په کومه ساحه کې شهید ورکړی د مخالفینو جسدونه هم د ځان سره راوړو د دوی غنیمتونه هم د ځان سره راوړو دا وقیصه د جنګ په دې هیله چې ستاسو د خوښۍ وړ ګرځي په دې مننه بلال یاسته زما غږ ګورې ښه جناونیسئ دا خلک دغلته پټ دي دا ځنګل ګوره ډېر نږدې ده موږ سره تقریبا داسې 1.5 متره فاصله لري باید دا ساعت تصفیه کړي باید ژوندي لاړ نه شي سلام لاس کې ونیسي او جسد هم باید تاسو سره وي دې خوا ته دا 2 کسان دلته محاصره دي انشاءالله نه شي تللی دا د پرکان ساحه ده نن سهار پر 9 بجو باندې افغان امنیتي ځواکونه ملي پولیس سرحدي ځواکونه د امن نظم ځواکونو دلته په ګډه هماهنګي باندې پرکان او د چپلیار ولسوالیانو په کلو کې عملیات پیل کړي د عملیاتو په نتیجه کې یو ډېر باعزته سرباز هغه په شهادت باندې ورسېد 15 نفره طالبان پکې له منځه تللي چې جسدونه د جنګ په میدان کې پاتې تاسې جسدونه ولیدل 12 نفره د طالبانو زخمیان دي د هغوی سپک او درنه سلاح هم د افغان امنیتي ځواکونو سرحدي ځواکونو سره په لاس کې مننه کلا کنج کې د کلا کنج کې اندغه کلا نه ګوره ښه شهزاده اندغه ګوټ نه اندغه ګوټ ګوره زمونږ د سربازان جنگي دي څنګه پاسې بلال مومن برباد
سیلاب په مخ تاسو خاشاک په ټول برباد وي وطن دې زنده باد وطن دې زنده باد وطن دې زنده باد وطن دې زنده باد